کیدای شي هر څوک له دغسې پیښې سره مخامخ شي. مینې ته سخت کار کوي. زه د ښوونځي لپاره یو کیسه لیکم. چې بیکاره شوم بیا کولی شم چې واورم؟ ولې نه؟ ټکر 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 ټکر. مینې زه د سودا اخیستو دپاره مارکیټ ته ځم. ته زما سره ځې؟ زما د معاش یو کتاب پکار دی. مورې لطفا زه هم ځم. زه هم. رانې به ویښه شي. بوټونه دې پخو که انا مونږ ژر راځو. رانې ویده ده. کشي احمق کارغانو کشي. ډېر ستړی معلومیږي. بیچاره میتو. ستړی میتو غواړي چې په موټر کې سپور شي. موټر راجو راجو دا زموږ دی. راجو کله چې ماشومان د سړک نه تیریږي باید احتیاط وکړي. تل باید خپل کین او ښي طرف ته وګورئ. دلته ډېر بسونه او لارۍ تیریږي. لور ته وګورئ. بیا ته نږدې راجو. ښوونکی موږ ته ویلي وو کله چې سړک ګرځو باید پاملرنه وکړو. راځه 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 څه غواړې؟ دا لږ چیرته ځي؟ راجو دا ماشوم د چا دی؟ د سړک په سر څه کوي؟ راجو دا زما زوی دی. بخښنه غواړم زه په دوکان کې بوخته وم. موږ موټروان ته وویل چې ورو حرکت وکړي. زویه ته ډېر نیکمرغه یې.
چې سرویس بریک ونیوه. دا هلکان د سړک په سر ګرځي او د ټکر سبب کیږي. زویا هیڅکله د سړک په سر منډې مه وهه، کیدای شي چې مړ شي. دا کار ډیر خطرناکه دی. ډیر خطرناکه. مونږ باید هغه ته پام کړی وای. په دې سړک کې ډیر بیروبار دی. خو هغوی هیڅ غوږ نه نیسي. زر کوئ بچیانو، رانی به ویښه شوې وي. سلام بچیانو، ډیر ژر راغلی. رانی چیرته ده؟ رانی چیرته ده؟ هغه دلته وه، دلته ویده وه. رانی چیرې؟ رانی انا، آیا فکر کوي چې بهر ته تللې وي؟ نه پوهېږم، اوس به څه وشي؟ هغه چیرته ده؟ تا خو راته وویل چې پام کوه، خو زه ویده وم. د اوبو ډنډ. او نه انا، صبر ولره، راځه چې ډنډ شاوخوا ولټوو. رانی مورې دلته راشه. رانی او زما ګرانې. رانی خواشینی یم بچیا چې نن زما له خاطره نږدې و چې رانی ډوبه شي. خفه کېږه مه، دا ستا غلطي نه وه. د دې پیښو سره هر څوک مخامخ کېږي. په یاد دې نن چې 2 کاله مخکې د مینې یوه همصنفۍ ډوبه شوه. سبا زه د دن نه ګرد چاپېره یو کتاره نیسم. دا ډېره سخته ده چې رانی په یوازې توګه وساتو. هغه غواړي چې د حویلۍ ټول شیان وګوري. مونږ ټول هغه شیان چې هغې ته زیان رسوي لرې کړو. مونږ باید چاقو او د سوراخ تیل په امن ځای کې کېږدو. ته سوچ وګورم چې نور شیان هم شته که نه چې رانی ته زیان رسولی شي. موږ به ستا سره مرسته وکړو. هو مورې. زه هم.
میتو نه کوي میتو څه کوي دا د حشراتو وژونکې دوا ده مننه میتو دا ما د پټي نه راوړې وه دا به زه په یو ښه امن ځای کې کېږدم او په آینده کې به ډېر احتیاط کوم یو ښه ځای هلته میتو هر وخت چې دغه علامه وینې د هغه څخه لرې شه د خطر په معنا ده مینې هغه بله ورځ د دیپو خور حشره وژونکې دوا خوړلې وه او تر روغتونه ورسېده نږدې وه چې مړه شي ښوونکی موږ ته ویلي دي چې شیانو سره باید ډېر احتیاط وکړو ځکه چې موږ ټول په کور کې کوچني ورونه او خویندې لرو تېره میاشت د بابو خور ډنډې ته لوېدلې وه پرېږده نو راجو ته هم پر اوسه کال په سیند کې ولیدلی وې یاد دې نه دي دا